ښه ګلالیو ملګرو نو موږ څه وکړل FTP سرور چې دی هغه کنفیګر شو بس اوس صرف زه د کلاینټ نه اکسس کوم چې اکسس کیږي که نه FTP سرور جوړ دی هر څه مرته ښودلی دي اوس زه راځم چېرته دا زما فزیکل کمپیوټر هم د دې کنیکټ دی ښه له FTP سرور سره زه پینګ کوم پینګ کا 10.0.0.1 پینګ کیږي که نه یس پینګ کیږي نو اوس به زه راشم ایکسپلورر به خلاص کړم یو براوزر خلاص کوي ګور تاسو نو ما ویل چې اوس یو کلاینټ له لارې ورسره کنیکټ کیږي د FTP کلاینټ سافټویر وي نو عادي براوزر چې هر یو براوزر تاسو سره وي د هغې نه هم ګټه اخیستی شئ او تاسو کولی شئ د فایل زیل او کور FTP او یا نور سافټویرونه هم ګټه اخیستی شئ زه به راشم د څه نه به یې راخلاص کړم د FTP دغه نه په بخښنې سره ایکسپلورر نه یو څه مشکل پیدا شو هغه ته لاړم ځکه ویډیو مې سټاپ کړه بله سټارټ شوه FTP بیا کالن سلاش به کېدي او بیا به نو IP ولیکي د څه شي د FTP سرور د سره به FTP سرور اکسس کېږي ګورې ملګرو موږ سره اکسس شو دا نیو چې ده ګوره دا ډایرکټري ده کلیک پرې وکړه منځ کې هېڅ شی هم نشته صحیح ده های چې دی که نه دا یو ټیکسټ فایل دی های ویلکم یې په منځ کې لیکلی دی او دا چې دی یو کنټاکټ دی فکر مو شته که زه ځم اول ته یو بل څیز زه داخل کې ګوره فور ایگزامپل د نمونې په ډول یو نوی څیز غواړم چې دلته ورکړم دې خلکو ته نو زه به راشم زه به ورته ولیکم دی کې چې اناونسمنټ دی اناونسمنټ بس یو څیز غواړي چې شیر شي خلکو سره بس tomorrow we need بس داسې یو شی ولیکل دا ثبت شو نو چېرته مې ځای چې FTP سرور ته ما ښودلی و روټ دغه دپاره هلته مې دا انپوټ کړو دا به اوس یوزرانو ته زما اکسیسیبل وي بس هر څوک چې راځي زما د FTP سرور سره کنیکټ کېږي نو راځي او د FTP سرور IP به پرې وهي دا ولې زه روان اخیستو ځکه چې لا اوس موږ سره هغه کوم کیش کې چې سره اخیستی که نه ملګرو هماغه شته ماته راکوي لا ښه که زه راشم د دې دا کیش هم اوس زه دغه کولی شم خو که زه راشم او بل براوزر راخلاص کړم ایج ګورې ملګرو ما نه یوزر نیم او پاسورډ نه غواړي که نه نو ځکه چې ما انانمس کړی که نه 10.0.0.1 څنګه ماته وایي چې ته نه کنیکټ CMD پینګ 10.0.0.1 پینګ خو راځي ښه صحیح ګورې ملګرو زه دغه هم کولی شم د CMD لارې هم ورسره کنیکټ کېدی شم ښه CMD لار چې کنیکټ کېږي وبلې کې FTP 10.0.0.1 دلته څه وایي UTF-8 command successfully encoding now connected show user password login failed so بدا quit کما بیا با FTP 10.0.0.1 username زبا username anonymous ورکړم او دلته ولیکم ماهر 1999 ګوره ملګرو لاګین شوم ښه اوس که زه راشم زه DIR کمانډ ورکړم نو تاسو ته به ښکاري یا نه ګورئ چې دی اناونسمنټ شیر شوی دی او DD کانټیکټ او های او دا شیان کنیکټ شوي دي که زه غواړم دلته کوم کمانډونه استعمالیږي کوشن مارک کېدم ګوره اپینډ اسکي بیل باینري بای CD کلوز هیش MKDR MGET MDR MDelete LS put get بمې دلته چېرته MGET get دا کمانډونه دي دلته صحیح ده دوی تاسو د CMD لارې دلته یو شی کوی شئ دلته جګ کړئ او کوی شئ ټیټ کړئ دا څنګه ورته داخل شوم ملګرو حالانکې انانمس دی ما نه باید یوزر نیم او پاسورډ ونه غواړي خو د CMD له لارې چې ورسره کنیکټ کېږي ملګرو بیا یې غواړي صحیح ده نو بیا به داسې لیکئ چې FTP 10.0.0.1 دلته به یوزر نیم کې ورکوئ انانمس سپیل مې صحیح ولیکو
او په پاسورډ کې به چې هر ایمیل دغه ورکوي ایمیلینګ داسې دغه څه کې به ورکوي ښه د ایمیل په شکل کې به ورکوي لکه زه ورکوم mahir@gmail.com چې هر څیز وي مقصد چې د ایمیل شکل ولري @ .com نو anything.com صحیح داسې ورکوي نو دلته اوس زه کولی شم چې dir وکړم وګوره ما ته اناونسمنټ شیر شوی دی ښه اناونسمنټ خو نو دې ځینې هم زه کولی شم چې څه کړم خو دلته ما سره په براوزر کې لا نه راځي لا په براوزر کې نه راځي زه یو ځل بیا د دې دا کیش کې پروت دی ځکه تاسو خو د کیش کنسپټ پیژنئ که نه هغه زول دغه ما ته راخلي FTP://10.0.0.1 راته اکسس کا دلته ګوره ملګرو دې ځای کې یو منیو راځي هغه کې دلته یو بار راځي هغه کې منیو وي نو هغه دلته تاسو نه ښکاري الټ بټن به ووهئ تاسو ته به دلته راشي نو شاید دې ځای نه کوم ځای نه زه دا کیش د ده ټول ډیلیټ براوزینګ هسټري دا ټول زه ډیلیټ کړم Internet has finished deleting this browsing history. اوس وګورم Explorer FTP اوس یې لکه چې ډیلیټ کړل ځکه نه یې راغلی ښه ګورئ ملګرو اوس سره اناونسمنټ هم راغلی زه دا ستاسو یو بل څیز هم زده شو دغه براوزر نه وي دا کیش کې ساتي که تاسو زموږ ډینس وایي هلته موږ ډینس کیش هم ویلی دی نو دا چې یو څیز یو پرې راشي که نه هغه تغیرات به هلته پراته نه ځي تاسو بیا الټ تکمه وهئ او دلته به راځئ اوس ګوره لکه د اناونسمنټ باندې زه کلیک کوم ګوره ټومارو وي نیډ یو غواړې دا ډاونلوډ کې رایټ کلیک پرې وکړه سیف ټارګېټ داسې هم کوی شي یا داسې کار وکړه الټ ووهه دلته د ویو ته راشه او اوپن FTP سایټ اینډ فایل ایکسپلورر داسې وکړه اوس به یو فایل ایکسپلورر کې تاسو ته دغه خلاص شي ښه د FTP سایټ زه دا بند کړم دا هم بند کړم څنګه FTP سایټ راته خلاص نه شو چې تاسو کله الټ تکمه ووهئ ملګرو او بیا دلته ویو ته راشئ اوپن FTP سایټ اینډ فایل ایکسپلورر په ده سره راځي خو نه پوهېږم چې اوس ما ته ولې دا داسې دغه کې درته خلاصېږي بیا فایل ایکسپلورر کې بیا د هغه په تھرو ته کوی شي ډېر په اسانۍ باندې اپلوډ او ډاونلوډ وکړي ویر الټ همدې ځینه کې خو نه پوهېږم زما کمپیوټر کې ولې اوس مشکلات ورکوي نو بیا دا فایل ایکسپلورر کې څه کېږي او ډېر په اسانۍ خو زه که دا اناونسمنټ ډاونلوډوم رایټ کلیک وکړم سیو ټارګېټ آز زه ګوره د ډیسکټاپ په سر ثبتوم او اناونسمنټ ښکته کوم یې ښه سیو د اناونسمنټ هاز کمپلیټډ ډاونلوډډ ګوره راغلی اناونسمنټ ما ځان سره داسې تاسو کوی شئ یو څیز ډاونلوډ کړئ او اپلوډ کړئ نو نور د سیټینګ کې ملګرو تاسو بیا چینجز کوی شئ ښه تاسو کوی شئ دې کې به چینجز وکړئ هغه ټول سیټینګز تاسو ته پرېږدم ځکه هر څه چې تا شاګرد ته وښودل هغه بیا خپله هېڅ هم نه کوي ښه تاسو اوس کوی شئ دلته راشئ ګوره چې شی وکړئ اوکې ملګرو نو دلته نور سیټینګ دی تاسو کوی شئ دا خپله ورسره لږ چک کړئ هغه سرور منیجر ته که زه راشم او دلته راشم د FTP ځینې سیټینګ دی تاسو وکتل چې موږ د CMD له لارې هم FTP اکسس کو ډاونلوډ اپلوډ کوی شو د یو براوزر له لارې هم کوی شي یا یو بل FTP کلاینټ هم تاسو را انسټالوی شئ ځکه مې ویل دی ګوره د براوزر کې داسې یوزر فرینډلی نه دی نسیز داسې خسته ډاونلوډېږي او نه اپلوډ کېږي فایل زیله بیا ډېر زیات مشهور دی ډېر ښکلی دی او ډېر ښه خوند هم کوي تاسو کوی شئ دا FTP سایټ دلته بل FTP سایټ اضافه کوئ تاسو کوی شئ چې ایگزسټینګ کوم FTP سایټ دی څه شو هغه کې تاسو کوی شئ چینجز راولئ صحیح ده star.com دا FTP سایټ دی که نه دې تاسو کوی شئ ګوره FTP اتنټیکیشن چینج کړئ
ګوره انانیمس اتنټیکیشن چې دا فعال دی که چېرته زه بیسک اتنټیکیشن ولګوم بیا معنا د داخلېدو په وخت کې یوزر نیم او پاسورډ غواړي صحیح ده یو داسې تاسو کوی شئ دیز نه وکړئ بل تاسو اتورایزیشن کوی شئ اتورایزیشن کې ګوره ټول یوزران ریډ او رایټ کوی شي تاسو کوی شئ چې تاسو خیر دا چینجز وکړئ یو ځل ملګرو تاسو یو ځل ریډ نه دی ریډ یو ځل ریډ ولګوئ بیا رایټ ولګوئ ګوره ریډ ولګوئ بیا به څه نشئ ورته پورته کولی رایټ هم بیا ولګوئ او یا سپیسیفیک یو یوزر ولګوئ بیا به بل یوزر دا کار نشي کوی دیز تاسو دا چینجز وکړئ صحیح ده ملګرو تاسو بیا کوی شئ چې د دې لپاره په دا اوس زه په څه شي باندې اکسس کوم په د FTP سرور دا زه اوس اکسس کوم لګیا یم په IP باندې تاسو کوی شئ دا په نیم باندې هم اکسس کوئ نو بیا به زه ورته او په DNS کې بوله سمپلی یو ریکارډ کنفیګر کوئ دلته ټول ته به راځئ او DNS ته به راځئ او دلته به تاسو یو ریکارډ جوړوئ په دې star.com کې نو هغه به تاسو انشاءالله پوهیږئ سمپل یو ریکارډ ولا جوړ کړئ او بیا به تاسو سره دا په DNS په نوم باندې به دا اکسس کیږي نو دا موږ سره FTP اوکې راځو ګورو چې دا DNS ریکارډ هم ورته اضافه کړو سٹار دا فارورډ لوک اپ زون کې به یو ریکارډ جوړ کړم نیو الیاس نیم به ورته جوړ کړم او دا ته به نوم ورکړم FTP نو ټول نوم به شي ftp.star.com او براوز به کوم دی ځینه او دې کې star.com کې چې کوم 10.0.0.1 دی دغه ریکارډ به ورته راځي کوم هوسټ A 10.0.0.1 څه شی مې غلط دغه مې لکه چې څه کړو سلیکټ کو دې د براشي فارورډ سٹار او دې کې دا 10.1 نه دی دا 10.1 اوکې FTP چې کله څوک لیکي ftp.star.com نو fully qualified نوم ftp.star.com د چې کله څوک لیکي نو بیا به ورته چینجینګ کوي چې شته زما دی IP ته 10.0.0.1 ته زه به اول راشم دغه ته NCPA دلته به لږ پام کوئ ملګرو ښه چې زه هوسټ اونلی نه کنیکټ یم د 1050 IP دا دلته به زه DNS هم لږ ورکړم چې به DNS ته لاړ شي که نه 10.0.0.1 اوکې صحیح دی اوس که تاسو راشئ ایکسپلورر را خلاص کئ او دلته ولیکئ FTP colon او ftp.star.com ګوره اوس سره په دې نوم کنفیګر کیږي ښه ځکه زه سمپل لاړم او هلته مې په داخل کې یو انټري وله جوړه کړه او دلته اوس راغلم اوس کار کوي نو تاسو کوی شئ دغسې انټري سمپل جوړه کړئ ورته په DNS کې نو دا و چې موږ ریکارډ اضافه کړو اوس مو د DNS په تھرو دا کار وکړو که تاسو بیا ملګرو غواړئ چې نه په ده نوم د اکسس نه شي په خپله خوښه یو نوم ورکوئ لکه star.com نه بغیر په بل نوم د اکسس شي نو بیا تاسو کوی شئ چې لږ نور هم مخته لاړ شئ بیا نو DNS ته راشئ فارورډ لوک اپ زون ته راشئ او دلته بیخي یو نوی زون جوړ کړئ لکه تاسو وایئ چې SMA ftp.sma.com باندې وشي نو بیا د فارورډ لوک اپ زون کې د SMA.com په نامه یو زون جوړ کړئ او دغه په داخل کې دا ریکارډ وکړئ نو ګلالیو خیر دی تاسو خپل هم لږ کار وکړئ لکه په د FTP کې ما ځینې ریډ او رایټ دواړه وکړل تاسو یو ځل ریډ وکړئ بیا رایټ وکړئ یو ځل انانیمس استعمال کړئ بیا بیسک استعمال کړئ سمپل صرف یو دغه ایکسپلور نه که ګټه اخلئ اول خو زه وایم چې خیر دی دغه په لږ څه په 10 ایکسپلورر کې مو کړئ که نه فایل زی له ډاونلوډ کې هغه باندې کار وکړئ بیا نو دلته که راځئ بیا آلټ تکمه وهئ دې ځي نه بیا دا براوزینګ هسټري هم لږه ډیلیټ کوئ چې دا تاسو ته بیا آسان وي ځکه تاسو فور ایگزامپل تاسو انانیمس لګولی دی چې بیسک یې کړئ دلته تاسو نه بیا یوزر نیم او پاسورډ بیا هم نه غواړي تاسو وایي داسې رقم چل دی ما خو بیسک ته واړه اوس ما نه یوزر نیم او پاسورډ هم نه غواړي اکچولي دا براوزر چې دی ځان سره کیشه کې ریکارډ ساتي په مغه ریکارډ ځي نوي ریکارډ باندې نه ځي بیا به تاسو دلته ټولز ته راځئ او دې ځای کې به دا براوزینګ هسټري ډیلیټ کوئ ښه ما وخته چې کوم ځای نه ډیلیټ کړو دلته ډیلیټ براوزینګ هسټري دا به تاسو بیا کوئ نو بیا به تاسو سره مشکلات نه وي نور خپله پریکټس وکړئ څومره چې خپله پریکټس کوئ هغومره به ډېر ګټور وي تاسو ته به ډېر ګټور تمامېږي